تازه نوې او په زړه پورې خبر د قطر له سوریزه لیګ کې محمد شهزاد آفتاب عالم او نور افغان لوبغاړي هم لوبیږي. کله او څنګه ویډیو را سره تر پایه وګورئ، په هر څه به پوه شئ. ګرانو زړه ته رانږدې مینوالو، یو ځل بیا مو په سلامونو هرکلی کوم. د دوبۍ د لسوریزه لیګ تر 3 بریالي پړاوونو وروسته په قطر کې هم لسوریزه لیګ پیلېږي چې دغه لیګ لومړی پړاو به د ډسمبر په 9 نیټه پیل او د ډسمبر تر 14 نیټې پورې به دوام وکړي. دغه لیګ ته چې د ډیرو هیوادونو لوبغاړي ورته اخیستل شوي دي، 6 افغان لوبغاړي هم پکې شامل دي چې په بیلابیلو لوبډلو کې به ولوبیږي. د قطر لسوریزه لیګ د قطر کرکټ اسوسییشن له لورې پر لار اچول شوی دی او هدف یې دا دی چې په دغه سیمه کې کرکټ ته وده ورکړي. په قطر لسوریزه لیګ کې 6 لوبډلې شامل دي چې ټولې به 14 لوبې پکې ترسره شي. همداراز هر لوبډلې یو آیکن لوبغاړي اخیستي او درې د دویمه درجه لوبډلو لوبغاړي اخیستي دي او همداراز اته بیا د قطر خپل لوبغاړي په لوبډلو کې شامل کړي دي. د دغه لیګ د 6 لوبډلو نومونه پیرل ګلیډیټرز، هیډ سټورمرز، سویفټ ګالوفرز، فالکن هنټرز، فلاینګ اورکس او ډیزرټ رایډرز دي. او همداراز آفتاب عالم، افسر زازی، عادل خان، کریم صادق او محمد شهزاد بل بیلابیلو لوبډلو سره ولوبیږي. د قطر لسوریزه لیګ کې به هر ورځ 2 سیالۍ ترسره کیږي چې لومړۍ لوبه به 6:30 بجې او دویمه لوبه به په 9 بجې په ځایي وخت ترسره کیږي. نو ډېره مینه او مننه چې ویډیو مو راسره ولیدله. تر بیا بلې ویډیو د الله په امان.